او په دې دنیا کې داسې انسان نشته د پیغمبرانو نه علاوه چې د هغوی نه دي ګناه نه کیږي. موږ نه ملایک یو او نه پیغمبران چې ګناه رانه ونه شي، نو خامخا زموږ نه ګناه کیږي. خو چې هر کله ګناه درنه کېده او هغه که هر قسم ګناه د ګناه نه وروسته یو کار کوه چې ډېر اسانه کار دی خو ډېرې عظیمې او ډېرې غټې فایدې لري. د هغه غټو فایدو نه 4 فایدې زه تاته ذکر کوم. اوله فایده یې دا ده چې الله رب العالمین په دې کار باندې خوشحالیږي او دومره خوشحالیږي چې انسان ورته حیران شي چې دا څومره خوشحالي ده. دویم، الله رب العالمین به ستا سره خاص محبت پیدا کی او ته به د هغه بندگانو نه وګرځې چې الله رب العالمین ورسره محبت کوي. سبحان الله، هم به دې ګناه کړي او هم به الله رب العالمین ستا سره محبت کوي. دا څومره عظیمه خبره ده. دریم، ته به د الله رب العالمین د 3 عظیمو صفاتو د 3 غټو صفتونو مستاق وګرځې او هغه به په تا باندې واقع شي. 4، که چیرته دې په اخلاص سره دا کار وکړو او ډېر اسانه کار دی، که چیرته دې په اخلاص سره وکړو نو الله رب العالمین به ستا دا ګناهونه دا تېر چې دې کوم ګناهونه کړي دا به په نیکیو در بدل کړي، یعنی د دې ګناه پر ځای باندې به حسنه ولیکي او نیکي به درته ولیکي. دا څومره غټه خبره ده چې کړی دې ګناه یې، هم دې د ګناه نه خوند اخیستی دنیوي خوند او هم دې استفاده د ګناه نه کړې، خو ورسره د دې په ځای باندې چې تا ته عذاب درکول شي تا ته الله رب العالمین ثواب درکوي. دا ډېره غټه خبره ده. دا کم کار دی محترمو؟ هر کله چې ګناه درنه کېده د ګناه نه وروسته 3 کاره کوه. یو د خولې سره تعلق لري او 2 د زړه سره. اول، په زړه کې پښیمانتیا کوه په دې ګناه باندې، او دا ځکه چې باید انسان په ګناه باندې پښیمانه شي، او دا ځکه چې هر ګناه چې انسان کوي او هر شی چې شریعت د هغه نه منع کړي هغه ضرور د انسان د فطرت سره هم ټکراو لري او د هغه ضد هم وي. لکه مثال طور زنا شوه. اوس زنا چې دا یوازې دا نه ده چې شریعت حرامه کړې ده، بلکې دا د انساني فطرت خلاف کار هم ده. دا ځکه چې انسانیت ته تاوان رسوي زنا. د زنا سره قسم مرضونه راځي. 1، د زنا سره نسب خرابېږي. 2، د زنا سره نسل خرابېږي. 3، د زنا سره د ښځې او د نر کم سمعت چې دی او د هغه چې کم نوم یې هغه خرابېږي. نو دا څومره تاوانونه لري. د دې وجې نه انسان باید چې هر کله ګناه وکړي باید پښیمانه شي. نو په زړه کې پښیمانتیا راوله کله چې ګناه وکړي. 2، په زړه کې دا اراده وکړه چې زه به بیا په آینده کې دا ګناه نه کوم. دا اراده وکړه، عزم وکړه، او دا خو اسانه کار دی. اراده خو دومره مشکل کار نه دی. 3، په خوله باندې ووایه، دا د خولې عمل دی. په خوله باندې ووایه چې اللهم اغفر لی، یا الله ته ماته مغفرت وکړه. څومره اسانه عمل دی، څومره اسانه کار دی. او دې کار ته چې په خوله باندې ووایه چې اللهم اغفر لی او په زړه باندې پښیماني وکړې او ورسره دا اراده وکړې چې زه به په آینده کې دا ګناه نه کوم، دې ته توبه ویل کېږي. ډېرو ملګرو زما نه تپوس کړی و چې توبه څنګه ایستل کېږي. د توبې د ایستلو محترمو دا طریقه ده، ډېره اسانه طریقه ده، خو همیشه کوه. او دا ځکه چې دا 4 فایدې. اول، چې الله رب العالمین په خوشحالیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا د بخاري او د مسلم حدیث دی، چې الله رب العالمین لله اشد فرحا بتوبه عبده. و الله رب العالمین د انسان په توبه باندې دومره خوشحالیږي لکه یو انسان چې په یو صحرا کې روان وي او د هغه سره یو وخ ورسره یو په دې وخ باندې اوبه هم وي او ډوډۍ هم وي. په یو ځای کې دا سړی ستړی شي او یو درخت یا یو ونه مخې ته ورته راشي، نو دی لاړ شي او د دې ونې لاندې څملي او وده شي. کله چې وده شي چې راپاڅي وخ یې نه وي، چې نه یې وګوري شاوخوا وخ نشته، لاړ شي پسې وګرځي بیرته راشي ونې ته او مایوسه شي چې وخ نه پیدا کېږي، تلی دی. او یقین یې دا شي چې زه به مړ کېږم، ځکه په وخ باندې ده چې کومې اوبه راخیستې هغه هم په وخ باندې وې، او ډوډۍ او یو شی چې ورسره او د خوراک دپاره هغه هم په وخ باندې و. نو او هغه لاړ، چې هغه لاړ نو د ده یقین دی چې زه به دلته مړ کېږم او صحرا د څوک شته هم نه. نو په دې سوچ کې چې زه به کله مړ کېږم او ډېر پریشانه بیا ورته خوب راشي وده شي، چې کله وده شي
نو تا ته معلومات شته چې د پریشانۍ خوب لږ ټیم ډېر نه وي. لږ ټیم وروسته د سترګې بیرته راروڼې شي، رایخ شي، چې رایخ شي چې ګوري وخ ورته ولاړې. نو ستا څه فکر چې دا انسان به څومره خوشحاله شي په دې باندې؟ ستا 100% کې یقین شي چې زه مړ یم، خو بیرته الله رب العالمین تا ته زندگی درکړي، نو دا ډېره خوشحالي لري. نو الله رب العالمین د دې انسان نه هم زیات د خپل بنده په توبه باندې خوشحالیږي، او دا ډېره مهمه خبره ده. دویم، کله چې ته توبه وباسې د ګناه نه وروسته، نو الله رب العالمین ستا سره محبت کوي. الله رب العالمین فرمای په سورة بقره کې ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وی الله رب العالمین د توابین بندگانو سره محبت کوي. تواب دا د مبالغې صيغه ده، او هغه کس دی وایي چې هغه بار بار توبه وباسي، یعنی بار بار ورنه ګناه کیږي او بار بار توبه وباسي. دې ته تواب بنده وایي، او جمع توابین ده. د داسې بندگانو سره الله رب العالمین خاص محبت کوي. او دا هم واوره، الله رب العالمین چې د چا سره محبت وکي، نو د هغه بیا هیڅ غم نشته. دریم، کله چې ته توبه وباسې، نو الله رب العالمین 3 صفتونه لري، چې اول الغفور، دویم التواب، دریم العفو. دا 3 سره صفتونه د مغفرت سره تعلق لري. نو کله چې ته توبه وباسې، دا 3 سره صفتونه په تا باندې رښتیا شو. الله رب العالمین معافي هم درته وکړي، توبه دې هم قبوله کړي، او مغفرت هم درته وکړي. خو یو مهمه خبره ده، او د ډیرو ملګرو سوال هم دا ده چې ما ته رالیږلی دی، او د ډیرو خلکو په ذهن کې به دا ګرځي چې نن مې ګناه وکړه، سبا بیا هغه ګناه رانه کېږي، نو توبې ته څه ضرورت دی؟ نه، هر کله چې ګناه کې توبه وباسه د ګناه نه وروسته متصل. او دا ځکه چې یو خو د مرګ پته نه لګي. دویم، کله چې ته توبه وباسې، دا تیره ګناه دی الله رب العالمین درته معاف کړه. او دریم، کله چې ته بار بار توبه وباسې، نو الله رب العالمین یو خو ستا توبه قبلی، او دویم بیا دا توفیق درکړي چې ته دا ګناه پرېږدې. او که چیرته دې توبه نه ایستل، نو الله رب العالمین د ګناه د پرېښودلو توفیق نه درکوي. او چې کله ته توبه وباسې، نو شیطان درنه مایوسه کېږي. په ګناه باندې ته الله رب العالمین خفه کړی، او شیطان دې خوشحاله کړی. خو چې کله توبه ورسره وباسې، نو الله خوشحاله کې او شیطان خفه کې. دا څومره غټه خبره ده. نو هره ګناه چې درنه کېده، وروسته ورسره متصل توبه وباسه، او نا امیده کېږه مه چې الله رب العالمین به زما توبه قبوله نه کړي. د الله رب العالمین صفت التواب دی، لکه څنګه چې د بنده په حق کې دا مبالغه ده، دغسې د الله رب العالمین په حق کې هم صيغه د مبالغې ده. څومره چې ته توبه وباسې، هغومره به الله رب العالمین قبلوي. نه امیده کېږه مه او ستړی کېږه مه. څلورمه فایده یې دا ده چې کله ته توبه وباسې او په اخلاص سره وباسې، نو کله کله داسې هم وشي چې الله رب العالمین ستا دا بدي او ستا دا ګناه په نیکۍ باندې بدله کړي، یعنی د ګناه په ځای باندې تا ته اجر او ثواب ولیکي. دا څومره غټه خبره ده. نو د توبې نه مه ناامیده کېږه. حسن بصري رحمه الله ته یو کس راغی، ورته وفرمایل چې ای امامه، یو سړی ګناه وکړي، بیا توبه وباسي، بیا ګناه وکړي، بیا توبه وباسي، بیا ګناه وکړي، بیا توبه وباسي، بیا هغه ګناه ورنه وشي، نو ایا دا سړی د الله نه شرمېږي چې دا توبې وباسي، ګناهونه کوي، توبې وباسي؟ نو حسن بصري رحمه الله عجیبه خبره ورته وکړه. ورته وفرمایل چې ود الشیطان لو ظفر منکم بهذا. و شیطان ډېر خوشحالیږي چې په دې خبره کې کامیاب شي په تاسو باندې. یعنی کله چې شیطان تا د الله رب العالمین د رحمت نه ناامیده کړي، او درته ووایي چې ته خو هسې توبې نه دي، دا خو هسې بعضې خلک وایي قرطوبې دي، یعنی په توبه باندې عمل نه کوي. نه، دا خبره غلطه ده. څومره چې ګناه درنه کېږي، توبه وباسه، الله رب العالمین درته معاف کوي، او الله رب العالمین درنه قبلوي. ستړی کېږه مه، او مه د چا خبره منه. که 1000 ځل ګناه وکړې، 1000 ځل توبه وباسه. که 100,000 ځل ګناه درنه وشي، 100,000 ځل توبه وباسه. هیڅ کله مه ناامیده کېږه د الله رب العالمین د رحمت نه، ځکه الله غفور دی، عفو دی، تواب دی، رحیم دی. چې ته توبه وباسې، الله رب العالمین به قبلوي، او دا 4 فایدې به مفتې حاصله. الله رب